افغانستان کې بانکي سیسټم د نړېدو له ګواښ سره مخ دی. د سلام په وړاندې کولو سره ښه راغلاست درته وایم عزتمنو دوستانو. د هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. د افغانستان د یو تر ټولو لوړ پور ورکوونکي بانک ویلي د دغه هیواد بانکي سیسټم نږدې د نړېدو په حال کې دی. د افغانستان اسلامي بانک اجرایوي مشر سید موسی الفلاحي بي بي سي ته ویلي د خلکو د ورختایي له امله د افغانستان مالي سیسټم له یوه سخت کړکېچ سره مخامخ دی. دی چې اوس په کابل کې د ګډوډۍ له امله د لنډ وخت لپاره په دوبۍ کې دی ویلي له بانکونو ډېرې زیاتې پیسې بیرته ایستل کیږي. د تیرې اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل د طالبانو له ولکې وړاندې هم د افغانستان اقتصاد له لړزانده وضعیت سره مخامخ و. د افغانستان اقتصاد تر ډیره پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې د ناخالص ملي کلني عاید 40% سلنه له نړیوالو مرستو ترلاسه کیږي. خو کله چې طالبان واک ته رسېدلي لویدیځو هیوادونو نړیوالې مالي مرستې ځنډولي او د افغانستان هغه پانګه هم کنګل شوې چې د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق له لارې ورته لاسرسی کېدای شوی. ښاغلی الفلاحي وایي دې وضعیت طالبان هڅولي چې د مالي ملاتړ لپاره نورې لارې چارې ولټوي. دوی د چین، روسیې او ځینو نورو هیوادونو مرستې ته سترګې په لار دي. داسې ښکاري چې په نږدې وخت یا لږ وروسته به په دې اړه خبرو کې بریالي شي. چین لا له وړاندې ویلي چې غواړي د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي او له طالبانو سره کار وکړي. په دې وروستیو کې د چین دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز په سرمقاله کې ویل شوي وو چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د همکارۍ لپاره ډیر لوی امکانات شته او د ورځپاڼې په وینا چین له شک پرته یو مخکښ لوبغاړی دی. پر طالبانو فشار چې د افغانستان اقتصادي ستونزې ژر هوارې کړي، له یوې خوا انفلاسیون مخ په زیاتېدو دی او له بله پلوه د افغانۍ ارزښت په کمېدو دی. خلک ناهیلي شوي ځکه ډیرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او نغدي پیسې هم کمې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړي چې افغانستان کې یوازې 15 سلنه خلک هره ورځ کافي خواړه لري. په سروې کې د شاملو کسانو نیمایي یې ویلي چې په تیرو 2 اونیو کې لږ تر لږه یو ځل د دوی خواړه ختم شوي دي. عزتمنو دوستانو زیاته مننه چې ویډیو مو را سره وکتل. تر بیا او بل ویډیو د الله په امان.